صافی صاحب ډېر وبخښئ زه صرف دوه خبرې کوم که اجازه یې وي تاسې ټولو. مهرباني پکتیاوال صاحب په خیر راغلی. مننه بخښنه کوئ چې تاسې نوبت مې ونیو. زه دلته د دوو خبرو سپیناوی کومه. دلته به ځینې خلک دا فکر کوي چې پکتیاوال څرنګه د عبدالمنان نیازي ملاتړ کوي. علت یې څه شی ده؟ ګورئ عبدالمنان نیازی که چېرته دا خبره کوي چې زه دا اردو وزنم، لا له دې اردو سره زه جنګېږم، لا دا اردو زه ختموم، لا دا رقم ټاپې پې لګوي لکه سخیلې چې د حیبتي زمن پې لګوي. ما ته بیا د عبدالمنان نیازي او د دغو دا د نورو بېغیرتو د یوې روپۍ فرق نشته. هېڅوک د دا فکر نه کوي چې یاره پکتیاوال په دې خاطر باندې د عبدالمنان نیازي ملاتړ کوي چې هغه لا د حیبتیانو خلاف خبرې وکړې. نه، عبدالمنان نیازی زه په دې منم چې هغه دلته سپینې خبرې کړې دي. طالب ته یې ویلي دي ته د پنجاب غلام یې، ته د افغان ورور وژنې. او که چېرته عبدالمنان نیازی وایي چې زه به هم دا اردو سره جنګېږم، زه به هم دا سړکونه ماته د منلو وړ نه دي، چې دا کوم جنګ طالب کوي لا د حیبتي خیلخانه یې کوي. که چېرته دا رقم جنګ عبدالمنان نیازی کوي، ما ته د عبدالمنان نیازي او د دوی د یوې روپۍ فرق نشته. والله بالله که یې ملاتړ وکړم چې له اسمانه غږ پرې راوځي. ما ته زه داسې نه ده دلته مخکې مې هم سل وارې دا خبرې کړې دي. موږ دلته خیاطي نه کوو، چاته چمچهګیري نه کوو، موږ صرف د افغان وژنه بندول غواړو. نه غواړو چې په دې وطن کې یو د ډمې زوی، یو د پنجاب یو مزدور، یو د ایره منډي یو دلال راشي او ګیره یې پرې ایښي د ما افغانان راته وغولوي، د ما افغانان راته خطا باسي، د ما افغانانو ته د داسې لار ورښیي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په منبر ورته ولاړي، د سیک ګیره یې دلته پرې ایښي او دی راجګېږي افغانانو ته منفي تبلیغ کوي چې اردو د مرګ روا ده، او چې څوک دا خبره کوي چې وطن یا کفن د هغه مرګ نه ده صحیح او پلانه ده او ډینګه ده. که چېرته عبدالمنان نیازی داسې وایي چې دا اردو ماته د منلو وړ نه ده، لا د دغو مرګ ماته روا ده، ماته د عبدالمنان نیازي او د حیبتي او د دغو نورو دلالانو بیا د یوې روپۍ فرق نشته. سهار مې دا خبره په جاره کړې ده، د عبدالمنان نیازي ملاتړ په دې کوم چې هغه د افغان دشمن نه ده. د افغان نه مراد دا نه چې صرف پښتون، افغان صرف پښتون نه ده. په دې افغانستان کې تر بامیانو یې ونې، تر پامیره تر بامیانو دا ټول افغانان یو موږ. هېڅوک له اسمانه نه ده راکته سوی. هر څوک چې د افغانستان دا درې رنګه بیرغ مني، د افغانستان تذکیره لري په جوب کې، هغه زموږ زوی ورور ده. په دې پیرو باندې موږ ډېر سره مړه کړه را مړه کړه چې هلکه ته پښتون یې، ته تاجک یې، ته ازبک یې، ته هزاره یې، ته پلانکه یې، زه ښه ځوان یم او ته بد ځوان یې. بخښنې سره دلته د زما درته 5 دانې قنداري ورکې کړې، ته په کوم دستور دا خاورین پرېږدئ نه کله چې نوبت راغی دی نو خبرې بیتونو کې چې کله یو مشر خبرې کوي دی باید ادب زده کړي. پرېږدئ تاسې بیرته راواخلئ چې دی څه یایي، د کندهاري چېرته ورک شوي دي، راواخلئ که په سټوډیو کې دی څه یایي. ادب په چوکاټ کې تصور ادب په چوکاټ کې درس مرکوم. زه په چوکاټ یم، لږ صبر وکړه، ما چې نه دي ویلي که صحیح ده چې لیف راغلی نو دلته زموږ استاد مه جوړېږه. پکتیاوال صاحب خبره داسې ده، موږ او تاسو خو همیشه نورو قومو ته لاس کړی چې زموږ غرونه استئ. پرون یې درته په سمنګانو کې ګوره، په سمنګانو کې 5 پښتانه وجلي، لاسونه او پښې ورته پرې کړي، نور خو چې پټ ظلمونه کېږي پرېږده. نن یې درته 5 قنداري وړي دي علیپور ښکاره دلته پاڅمون چلېږي، پښتانه یو په بل اخته دي. تاسې سره داسې دښمن دی دننه چې طالب باندې به شکر وباسي. والله که زور ورسېږي که ماشومان هم پرېږدي، والله که هم سپین ږیري نور څه ویل غواړې؟ ویل مې دا دي پکتیاوال صاحب چې زموږ تا ته د دغې خبرې جواب درکړمه او که نور څه ویل غواړې، نیوکه دې دغه ده؟ او نیوکه مې دا ده، او دا د دې خبرې غوږ ونیسه. ګورئ که دلته کندهاری وژل کېږي، که هزاره وژل کېږي، که ترکمن وژل کېږي، که پشهیي وژل کېږي، که پښتون وژل کېږي، دا د افغانستان یو زوی ورور وژل کېږي. علیپور د علیپور چې دا د ټول هزاره نمایندګي نه کوي، او بیا که چېرته د علیپور په بدل کې دلته یو سړی راجګېږي چې په نوم د زرداد
ما او د تا خپل پښتانه یې چې دا تر پرونه پورې پلان او ډینګ د علیپور خو دلته څه په مدینه منوره کې خولۍ نه خرڅولې نه تسبیح خرڅولې غوږ ونیسه دا طالب چې د 45 ملکو سره جنګېدی شي د دغه خرکوس سره ولې نشي جنګېدلی دغه ولې نشي وځلی ولې د کوم طالب په خوله باندې دا خبره نشته ولې دغلته فدایي نه پې کوي ولې دغه داسې ظالمان ولې نه ټارګېټ کوي چې په کابل کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په منبر یو سړی درته ولاړي یو عالم درته ولاړي طالب ته هغه ویستلی شي د اختر په ورځ باندې ته یو پښتون والي وځلی شي د علیپور ولې نشي وځلی ولې نشي وځلی په پارلمان کې چې د ما او د تا کوم پښتانه وکیلان ناست دي ما او تا رایه ورکړې ده په پارلمان کې یو هزاره وکیل راجګیږي زی هلته د خپل قوم په دفاع کې لا په ښه لا په بده موږ هېڅکله دلته تعصب نه کوو که چېرته له هزاره قوم سره کوچي ظلم کړی دلته ګورئ که طالب وي هزاره دا ټاپه لګوي چې دا طالب ده طالب خالي د هزاره دشمن نه ده د ټول افغانستان دشمن ده اول د ما دشمن ده زه پښتون یم د پکتیا یم که چېرته دا کوچی طالب وي دلته نظام ده دلته دولت ده دلته ته عریضه کولی شي دلته ته یو غږ کولی شي داسې ته نشې کولی چې د پارلمان یو هزاره وکیل راجګېږي په کوچي پسې توپک راخلي پښتونه ته ولې نه راجګېږې وکیله تا ته خو هم خلکو رایه درکړې دي ولې غږ نه ولې د هغه وکیل مخه نه نیسئ ولې تاسې فساد ته لمن وهئ هزاره او تاجک دا قوم پرستیانې ګورئ علیپور یو لنډغر ده زه په جاړه درته یم یو لنډغر ده هغه هېڅ د قانون تاسې د تعلیم وګورئ تاسې د علیپور په سطح باندې غوږ ونیسئ که چېرې تاسې د یو علیپور په سر باندې ټول هزاره قوم په بده خوله ودوي دا د تاسې غفلت ده ټول ولاړ دي یو نه دی ټول افغانستان سره ولاړ دی والو شپه ورته هم خبرې ته غوږ باسي شپه ورته هم هزاره خبرې ته غوږ باسي ګورئ دلته چې راجګ شو زرداد راجګ شو د ما او د تا خپل پښتانه په لایف کښې راغله چې نه دا تر پرونه پورې دا داسې و زه دا ماته دا د منلو وړ نه ده وسړی تر پرونه پورې په دې ارګ کې ناست دي لا په دې پارلمان کې ناست دي کوم یو سړی دلته داسې سړی شته چې د هغې په لمن باندې داغ نشته افغانستان کې 40 کاله جنګ شوی ده وروره هر سړي توپک څنګ ته اچولی ده چا نه ده اچولی دا ما سړي توپک شاته اچولی د ځان د دفاع د اخبار مې ما اچولی که نور نه یې شروع په اطراف کې اوسي د سر خواته به توپک راځړي ډېر زر به په دې دولت پیمانه شي داسې به پیمانه شي ځکه بلکل نه یو پښیمانه ګوره دلته تخریب د اخبار راځي بلکل مه راځه موږ اوس هم د دې دولت ملاتړ کوو په نره کوو دا دولت د ټول افغانستان ګورئ عبدالصافی صاحب دا رقم خلک چې دوه خبرې لا د یو لنډغر لا د یو بدماش لا د یو دلال خلاف وکړي وروسته دی دولت تخریب کوي نه د دې دولت چې څوک خلاف ده په هغه د علیپور هم بلا وګرځي د دې دولت د دې نظام چې څوک خلاف خبره کوي هغه د ټول افغانستان خلاف خبره کوي دا نظام دومره په اسانه نه ده جوړ شوی چې د تا غوندې یو سړی دلته راشي او ته موږ ته ووایې چې ته به په دې دا نظام هر کور دلته شهید ورکړی ده بیا دا نظام جوړ شوی ده فکتاور صاحب بخښنه غواړم د لاره معلومه ده چې دی په کومه لار روان ده هر لایف ته ځي دغسې وروره یو نفاق یو هغه چې بیخي مې بلاک چې هېڅ نور دلته رایم نه شي ورکې که بېګا د فنیسوف لایف کې هم لګیا و کار دې وکړو دلته ډېر دغسې کسان راځي خالي د تخریب د اخباره راځي دا نظام د یو علیپور په سر باندې به هېڅکله هزاره قوم ته توهین نه کوئ هېڅ کوم قوم ته به توهین نه کوئ دا د ما یو نصیحت واورئ یو وصیت مې واورئ ګورئ په دغو پیرو باندې که چېرته موږ جوړېدلی دا 40 کاله موږ دغه قوم پرستیانې وکړې 40 کاله دلته ځینې خلک راجګېږي دغه رقم جاهلان راجګېږي هغه وایي چې مسعود ویلي چې زه چاته دروازه ور وټکوم او څوک ووایي چې څوک یې زه به له هغه نه سر پرې کوم چا ویلي وسړی چې مسعود دغسې ویلي دروغ ده کوم ثبوت ایستلو تا سره بل راجګېږي هغه وایي چې ملا دادالله د یو سړي د یو ماشوم په خوله کې تومپانچه ور کېښوله هغه داسې ورودله لکه تی چا ویلي دا هغه ما ویلي تا ویلي دا ګورئ دا خیټالوجي مه غږوئ دلته د نفرت د خبرې مه کوئ
که چېرته پښتون قام کې خاین د نر غوندې ورته ووایه چې خاین یې ته لعنت دی در باندې ته د ما کفالت نشې کولی ته هېڅکله د ما وکالت نشې کولی ته هېڅکله د ما رهبر نشې کېدی که چېرته په هزاره کې خاین هزارهګان ځوانان تعلیم یافته باسواده ځوانان دي د نر غوندې ورته ووایه چې ته هېڅ د ما رهبر نه یې ته ما شر ته وروړې ته ما فساد ته وروړې د یووالي د خپاره کار وکړئ د افغانستان د خپاره کار وکړئ په دغه کې د موږ د تاسې خیر ده په دغه کې د دې وطن بقا ده په دغه کې د موږ د تاسې د وطن خیر ده په دې قوم پرستي په دې تعصب باندې والله بلا که تاسې 100 کاله نور هم دا وطن جوړ کړئ راغلی خالد د دې د اخبارو هم دوباره چې زه د عبدالمنان نیازي ملاتړ په دې کوم چې هغه یې چې دا اردو د مرمن ورونه دي او که چېرته عبدالمنان نیازی له اردو سره جنګیږي بالکل یې نه ملاتړ یم نه ولا که مسلمان وبولم نه ولا که افغان وبولم د خدای په امان یاره